امریکا بالاخره طالبانو ته د رسمیت پیژندلو شرطونه په ښکاره بیان کړ دا چې طالبان به یې ومني که نه. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان غواړي نړیوال مشروعیت پیدا کړي باید وړاندې شوي شرطونه ومني. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون سهشنبه د جنورۍ په 11مه خبریالانو ته ویلي چې که طالبان غواړي حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي نو د امریکا او نړیوالو لخوا وړاندې شوي شرطونه باید ومني. نیټ پرایس ویلي د دې شرطونو یو مهم شرط د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې ټول افغانان پکې ځان وویني او د ټولو افغانانو اړتیاو ته ځواب ووایي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول هغه څه دي چې ټوله نړۍ یې څاري او ګوري چې طالبان په دې برخه کې څه کوي. طالبان که څه هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایان یادو څرګندونو په غبرګون کې تر اوسه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې یې ویلي وه چې د دوی سرپرست حکومت ټول شموله دی. همدارنګه د طالبانو د قانونو وزارت سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په خپل یو مرکه کې ویلي وه چې امریکا له دوی څخه غواړي چې د پخوانیو غلو او جهادي قماندانانو زامن په خپل کابینه کې ورګډ کړي خو د په خبره چې دوی نه غواړي په غلو او بدنامو څیرو خپل حکومت بدنامه کړي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال وایي چې طالبان باید لومړی ملي مشروعیت ترلاسه کړي ځکه کله چې یو حکومت ملي مشروعیت ولري نو نړیوال مشروعیت خپله ترلاسه کیږي او ملي مشروعیت د لویې جرګې او ټاکنو له لارې ترلاسه کیدی شي. امریکا دغه څرګندونې په داسې مهال کې کړي چې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په ایران کې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او قماندان اسماعیل خان سره لیدلي دي. امیر خان متقي ویلي چې هغوی ته افغانستان ته د بیرته راتلو توصیه کړې ده. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.